أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله جاءت مباركة الله فاك إبراهيم عليه السلام او نمرود په منځ کې چې کومه جګړه او مناظره شي کومې خبرې اترې شي هغه نقل کړي دي. الله پاک فرمایي نبي علیه السلام ته ألم تره ای مخاطب ای نبي علیه السلام آیا تا لیدلي نه تا ته د دې خبرې خبر راغلی دا واقعه ته معلومه ده إلى الذي حاج هغې کس په باره کې چې جګړه یې کوله د ابراهیم علیه السلام سره فی ربه د ده رب په باره کې د ابراهیم علیه السلام د رب په باره کې د خپل رب په باره کې ان آتاه الله الملک د دې وجې چې ورکړی وو دله الله پاک بادشاهي. نمرود چې و د یو څو دنیا کې څلور کسه دي چې هغو په ټوله دنیا باندې چې دی هغه بادشاهي کړې ده. دوه کافران دي او دوه مسلمانان. پکې یو نمرود دی. نمرود په ټوله دنیا باندې بادشاهي وه. دویم کافر بادشاه چې و بخت نصر د هغه هم په ټوله دنیا باندې بادشاهي کړې وه. او په مسلمانانو کې د سلیمان علیه السلام بادشاهي چې وه هغه هم په ټوله دنیا وه. دارنګې ذوالقرنین رحمت الله علیه د هغه ذکر به وروسته راشي 14مه سپاره د هغه هم په ټوله دنیا چې دی هغه بادشاهي وه. نو دې نمرود له الله پاک بادشاهي ورکړې وه بیا د ټولې دنیا بادشاه دی. نو تقاضا د دې بادشاهي دا وه چې الله پاک ورله دومره لویه بادشاهي ورکړې وه چې د الله پاک یووالی منلی دی او الله پاک احکامات یې منلی دی. لیکن دی په دې کې په سرکشۍ کې لاړو او دومره لاړو چې د الله پاک د ذات نه منکر شو یعنې الله پاک یې د سره ومنلو. بیا د دې ابراهیم علیه السلام او د ده خبرې او دا جګړه او مناظره په دې راغلې وه چې ابراهیم علیه السلام ورته دعوت ورکړو د توحید چې یو الله ومنه الله پاک یو دی او زموږ هم رب دی او ستا هم رب دی چې د توحید د الله پاک د یووالي دعوت یې وله ورکړو خبره یې ورته وکړه. نو دوی خو چونکې د الله پاک ذات نه منو او د هغې وجه چې ده دلته ذکر کړې ده چې ده الله پاک بادشاهي ورکړې وه په کار دا چې دا د الله پاک یووالی تسلیم کړی دی لیکن دی به دغه شو پای کې دا تذکیه ده. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. چې کله ده انکار وکړو الله پاک ابراهیم علیه السلام دعوت ورکړو ده انکار کوو. ابراهیم علیه السلام د دلیل بیانوي د الله پاک د توحید چې الله پاک یو دی. إذ قال إبراهيم هغه وخت کې چې وي ابراهیم علیه السلام ربي الذي يحيي ويميت زما رب چې دی هغه ژوندي کول کوي او مړه کول کوي. یعنې ابراهیم علیه السلام د الله پاک په یووالي دلیل ورکړو چې دا داسې کار دی ژوندي کول او مړه کول چې دا الله پاک کولی شي بل څوک نشي کولی. لهذا د الله پاک یووالی ومنه. نمرود ورته ویې قال انا احیي و امید ځان ژوندي کول او مړه کول کوم. دې اصل کې د مرګ مړه کېدو او د ژوندي کېدو په معنا نه پوهېږو. ځکه چې ژوندي کول خو هغې ته وایي چې یو بېجا شی دی ساه پکې نشته او ته پکې ساه واچې دې ته ژوندي کول وایي. بل دا چې اسباب هم استعمال نه کړي. دغه رنګې مرګ هم داسې طریقې باندې مرګ چې سبب وغیره یې ټوپک تماچه هېڅ پسې هم روان نه دی صرف د الله پاک په حکم باندې مړ کړي. نو مړه کول دغې ته وایي په اصلي معنی کې. نو ده د مرګ او د ژوند معنی نه پېژنده. ده وایي قال انا احیي ومیت. نمرود ورته وایي ابراهیم علیه السلام ته وایي ځان ژوندي کول او مړه کول کوم. یو کس چې په هغه وخت کې چې دی عدالتونو پرې فیصله کړې وه د مرګ یعنې فیصله کې مرګ د هغه راغلی صرف د بادشاه اډر و. داسې یو کس چې دغه کړو آزاد کړو ګوره عدالتونو چې دی په ده باندې د مرګ فیصله کړې وه دی مړ شوی دی زه یې ازادومه چې دی مې څه کړو ژوندی کړو. او یو کس دغه شان بې ګناه روان و او نمرود چې دی بې ګناه روان و دغه شانداري کې مړ کړو وایي دی مې مړ کړو لهذا زه ژوندي کول او مړه کول کوم. نو ده خو معنا هم نه پېژنده ژوندي کول او د مړه کولو. لیکن ابراهیم علیه السلام په دې باندې ورته اصرار ونه کړو چې تا خو په دا خبره ورته واضحه نه کړه چې ته خو د مړه کېدو او د ژوندي کېدو معنا هم نه پېژنې ځکه چې جاهله و. جاهل سړی چې دی د سره بیا ډېر نه ځي. نو قال ابراهیم فإن الله بل دلیل ورکوي. دا دلیل د دې وجې ابراهیم علیه السلام نه ورکوي چې دا اولنی دلیل صحیح نه دی. اولنی دلیل بالکل صحیح دی لیکن دی د مرګ او د ژوند معنا نه پېژنده دومره جاهله و. نو قال ابراهیم فإن الله یأتي بالشمس من المشرق. ابراهیم علیه السلام ورته وایي زما رب چې دی الله پاک هغه انور راخېږي د مشرق نه فأتي بها من المغرب ته د مغرب نه راوخېجوه.
زما رب چې دی روزانه د مشرق نه چې دی لمر راخیږي او په مغرب پرې وځي، نو که ته ځان ته خدای وې او الله پاک نه منې نو ته یې د مغربه راوخېږه. نو فبهت الذي کفر، نو حیران پاتې شو هغه کس چې کافر و. نمرود حیران پاتې شو، د دې ورته جواب ورکړم. علامه رازي رحمت الله علیه لیکي چې د دې خو یو جواب دا کېدی شو، په ذهن کې دا هم راځي، دا جواب یې کېدی شو چې دا دې نمرود دا ویلی چې د مشرق نه یې روزانه زه راخېږم او ستا رب دې د مغربه راوخېږي، یعنې د روزانه چې راخېږم دا زه راخېږم او ستا رب دې د مغربه راوخېږي. لیکن ده دا جواب یو خو بلا اختیار په دغه وخت کې چې دی د ده په دې زړه کې د الله پاک دا دغه وغورځېدو چې دا کارونه چې د الله پاک کوي، یعنې د مشرق نه چې دا روزانه راخېږي دی په دې خبره پوه چې د الله پاک دی. بل په دې هم پوه چې د مغرب نه راخېږول هم د الله پاک کولی شي. بل په دې خبره دا ونه کړه، دا جواب یې ورنه کړو چې دی په دې خبره پوه چې دا ابراهیم علیه السلام دا خو د الله پاک پیغمبر دی او دا یقینا داسې به شوي وه که زه داسې ویلي وی چې زه یې د مشرق نه راخېږم او خپل رب ته ووایه چې د مغرب یې راوخېږي، نو مخې ته خو پیغمبر ولاړ و، الله پاک به د ابراهیم علیه السلام تصدیق کړی و، ځکه چې ده خو د توحید بیانوه، نو د تصدیق دپاره به یې د مغرب نه راخېږولی، نو دی په دې خبره پوه، نو دغه جواب یې ورنه کړو، بل څه جواب کېدی نه شو. او دا جواب یې ولې ورنه کړو؟ دا جواب یې ځکه ورنه کړو ده ته به نقصان شي. که ده ویلی وی چې زه یې د مشرق راخېږم ستا رب دې د مغربه راوخېږي، نو الله پاک خو به د مغربه راخېږولی و، ځکه چې مخکې ته نبي ولاړ و د هغه تصدیق به یې کړی و. لیکن نقصان به دا شی و چې د ده بادشاهي بیخي بېعتلي وه، ځکه چې په دغه وخت کې به خلک ولاړ وو، په دې جګړه په دې منځ کې به خلک ولاړ وو، نو چې ده دا خبره کړې وی او فورا الله پاک د مغربه راخېږولی وی او د ده بادشاهي او خلک به ترې ټول متنفره شوي وو، دا جواب خو ونه کړو او بل جواب د دې څه ونو، نو حیران پاتې شو. نو ابراهیم علیه السلام چې دی خپل حجت باندې دغه راغی، په ده باندې غالب راغی، نو په کار وس دا وه چې دومره دلایلو باندې چې دی الله پاک ابراهیم علیه السلام ورته ثابت کړو چې الله پاک یو دی، دا کارونه چې دی دا بل څوک نشي کولی، دا یو د الله پاک ذات کوي چې هدایت یې قبول کړی دی. د هدایت قبول نه کړو بلکې په خپل کفر باندې ودرېد. والله لا یهدي القوم الظالمین، او الله پاک لاره نه کوي، هدایت نه کوي هغه قوم ته چې ظالمان. یعنې تقاضه خو دا وه چې ایمان یې راوړی چې دومره دلایلو چې الله پاک ذات ثابت شو، دی په خپل کفر بیا هم ولاړ، نو بیا چې یو سړی داسې اصرار کوي نو داسې فساد کوونکو ته الله پاک بیا هدایت نه کوي. الم ترى آیا تا ونه لیدو الی الذي هغې کس لره حاج ابراهیم چې جګړه یې کوله د ابراهیم علیه السلام سره فی ربه هغه د رب په باره کې ان آتاه الله الملک د دې وجې چې ورکړي و الله پاک دته بادشاهي. اذ قال ابراهیم هر کله چې وی ابراهیم علیه السلام ربي الذي زما رب هغه دی یحیی و یمیت چې ژوندي کول کوي او مړه کول کوي. قال چې نمرود وی انا احیی و امیت زه هم ژوندي کول کوم او مړه کول کوم. قال ابراهیم وی ابراهیم علیه السلام فإن الله بیشک الله پاک یأتی بالشمس راولی نور لره من المشرق د مشرقنا فأتی بها استراوله هغې لره من المغرب د مغربنا فبهت الذي کفر نو حیرانه پاتې شو هغه کس چې کفر یې کړی و. والله لا يهدي القوم الظالمين او الله پاک هدایت نه کوي ظالم قوم ته.